ساينس د قرآن په رڼا کې داسې معلومات چې شاید تاسو چیرته نه وي لوستلي. ساینسي رازونه رښتیا څه دي؟ نړۍ کشف کړئ. نړۍ له موږ سره وڅارئ. د ډیسکوري چینل ګرانو لیدونکو السلام علیکم. لیدونکو قیامت د عربي ژبې لفظ دی چې د کومې معنا د نړۍ خاتمه یعنی پای ده. په دې ویډیو کې وګورئ چې دا به کله انجام ته رسیږي. په دې باندې خبرې کوو. دا خبره خو واضحه ده چې د نړۍ په تباه کېدو کې د انساني نفساني خواهشاتو او د ظلم زیاتیو او بې انصافیو بنیادي او مهم کردار لوبوي. او دا خبرې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په ډېر ښکلي انداز موږ ته بیان کړي دي چې ترڅو انسانانو ته د عبرت وړ وګرځي. ګرانو لیدونکو د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په طرف یو کافر راغی او وی پوښتل چې یا علی رضی الله تعالی عنہ تا ویلی دی چې الله جل جلاله په هیڅ باندې ظلم نه کوي او ته وایې چې د قیامت په ورځ به هر څه تباہ او برباد شي، نو آیا دا ظلم نه دی؟ دا بس دومره ویل چې علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې ای شخص، الله جل جلاله دا نړۍ نه ختموي بلکې د انسانانو باطنی لالچ د بل انسان سره به دا نړۍ ختم کړي. هغه مشرک پوښتنه وکړه چې یا علی هغه څه ډول؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې الله جل جلاله انسانان د کوم سند څخه بغیر د نړۍ ته رالیږلي دي، لکه څه ډول چې په دې ټوله ځمکه کې د انسانانو برابر حق دی، کومه ځمکه چې د هیڅ چا نه ده او دا ځمکه یوازې د الله جل جلاله ده. خو افسوس په دې باندې چې دا خلک د ځمکې په مختلفو ځایونو باندې قبضې کوي او د ځمکې ټوټې خپل شخصي ملکیت بولي. انسانان د دنیوي دولت د حاصلولو لپاره د الله جل جلاله قدرتونه خرڅوي او خوري. د ځمکې په کیندلو سره د ځمکې لاندې ورسېدل او د الله جل جلاله نعمتونه خرڅوي، غرونه ماتوي او د هغې د ډبرو څخه پیسې لاسته راوړي. هواګانې به چټلې کړي، اوبه به هم ورسره چټلې کړي او د ونو په پرې کولو سره به د هغې لرګي خرڅوي. ای شخص، په یاد ولره چې الله جل جلاله عدل کوونکی دی او الله جل جلاله هیڅ شی په ظلم نه دی پیدا کړی. د ځمکې څخه په زیاته اندازه د معدنیاتو په رابسلو سره زلزلې زیاتیږي. د هوا په چټلولو سره به په زرهاو داسې ناروغۍ پیدا کیږي چې انسانانو ته به خطرناکې تمامیږي. د ونو په پرې کولو سره انسان خپل صحت پرې کوي او د اوبو په چټلولو سره به بارانونه کم وریږي او همدا انسان به د باران لپاره ترسیږي، لکه د للمې فصل چې هر وخت د باران لپاره سترګې په لاره وي. الله جل جلاله د ځمکې په مخ باندې غرونه د دې لپاره پیدا کړي دي چې ترڅو ځمکه قایمه پاتې شي. خو افسوس چې دا خلک غرونه ماتوي او د هغې له امله ځمکه خپل ځای بدلوي او هغه د لمر خواته ورنږدې کیږي او دا ځمکه به زر تر زره ختم شي. بیا به الله جل جلاله عدل کوي او انصاف به کوي چې دا ښایسته ځمکه په داسې ډول ولې تباه شوه. ای شخص، ظلم خو انسان په خپل ځان باندې په خپله کوي. الله جل جلاله خو عدل او انصاف کوي او د همدې عدل فن ته قیامت ویل کیږي. خوږو کتونکو څه ډول چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام رضوان الله علیهم اجمعین ته فرمایلی وو چې د قیامت له نښو څخه یوه دا ده چې د اسلام ډېرې کړۍ به یوه ماتیږي او خلک به له یوې نه وروسته بله کړۍ نیسي. په دې ډول په دې ټولو کې لومړی کړۍ چې ماتیږي هغه به د اسلامي نظام د عدالت کړۍ وي. په ټولو کې اخري ماتېدونکي کړۍ لمونځ دی. د نن سبا حالات که وګورو نو عدالتي نظام خو شته او په دې کې ورکوونکی انصاف د اسلام په طریقه نه دی او زموږ د لمنځونو خو هم هسې بد حال دی. خیر، په یو بل حدیث کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د قیامت د نښانو په ښودلو سره فرمایلی دي چې نږدې ده چې په خلکو باندې به داسې وخت راشي چې یوازې به د اسلام نوم پاتې وي او د قرآن کریم به یوازې کلمې پاتې وي او عمل به پرې نه وي. دوی به جوماتونه جوړ کړي خو که څه هم د الله تعالی له ذکر څخه به خالی وي. په دې زمانه کې به تر ټولو بدترین علما وي، د هغوی څخه به فتنې راښکاره کیږي او بیرته به په دوی باندې راګرځي. ګرانو لیدونکو، که څه هم د مسلمانانو هیوادونه او نفوس ډیر دی خو په اسلامي نظام او شریعت باندې هیڅ یو عمل نه کوي بلکې یو شمیر خلک د یهودانو او نصاراو په جوړ شوي قاعدې باندې یعنی شیطانی پالیسي جمهوریت باندې عمل کوي. له کومه څخه چې نن سبا امت د بدحالۍ ښکار دی او له علماو څخه مراد هغه علما دي د کومو په نظر چې یوازې ژوند کول هر څه دي او دیني علم یوازې د مال او دولت د حاصل
حاصلولو لپاره زده کوي. دوستانو دا هغه نښې دي چې نن سبا ډېرې عامې دي او د قیامت نښې یعنې علامات صغرا تر ډېره حده پوره کړي دي. اسلام نن سبا ډېر غریب دی. د ظلم زیاتیو څخه ځمکه ډکه ده. د قتل او غلاګانو دوره شروع ده. نه مړ کوونکي ته معلومه ده چې ولې یې مړ کوم او نه مړ کېدونکي ته معلومه ده چې ولې مړ کېږم. د ډانسونو سندرغاړو ته د مشهورو کسانو د خطاب په ورکولو سره یې نړۍ ته وړاندې کوي. د شرابو خوړونکي او په کور کې د ښځو ګډونکي او د زنا کوونکو ته او د موسیقۍ آلاتو ته د قومي ثقافتونو په منلو سره عام شوي دي. اذان کوونکی به اذان کوي خو لیکن هغه به له مخې څخه نظر انداز کیږي. مسجدونه وران شوي دي. مسلمانان په فرقو ویشل شوي دي. د قوم بدترین خلک د قوم په سر باندې حاکمان دي او په امانت کې خیانت کیږي. د مور او پلار نافرمانی شپه او ورځ کیږي. د مور او پلار په مقابل کې د ښځه خبره منل کیږي او په سپینګیرتوب کې پرېښودل کیږي. او کله چې دا هر څه وشي د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په مطابق چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې بیا به له اسمانه ډبرې راوورېږي او مخونه به خراب شي او ځمکه به ځای په ځای وڅیرل شي. او دوستانو نن سبا زلزلې عامې شوي دي او معلومه نه ده چې کله به ډبرې راوورېږي او زموږ مخونه به خراب کړي او ځمکه به ځای په ځای څیرې شي. دعا مو ده چې الله جل جلاله موږ ته خپل هدایت وکړي. امین. دوستانو د ویډیو د خوښېدو په صورت کې ویډیو در سره ډیره زیاته لایک کړئ او زموږ د حوصلې په زیاتولو سره یې په فیسبوک او واتس اپ کې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. په یوه بله ویډیو کې د راتلو تر وخته پورې مو د خپلو ملګرو همزولو او کورنیو خیال وساتئ. تر هغې مو په لوی الله سپارم.